رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غواړم چې د خدای شتون یا نشتون په باره کې بعضې دلایل وړاندې کړمه. البته دا د یو ځوان په نامه د برمل پوسټ کړی چې زه غواړم چې په خدای باور وکړم، ماته نصیحت وکړئ داسې یو څه. نو خدای جل جلاله په قرآن کې د هر سوال ځواب ورکړی ده او ویلي دي چې کله جاهلینو سره مخامخ سوی وایي سه اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، چې کله مخاطب سوی وایي ورته سلام ورکړئ. نو دا خبره مې د ځوان په اړه وکړه. چې د دې ځوان ما یو ویډیو ولیده د عبیدالله ځواک سره، نه پوهېږم همدا وردګ و. دا برمل په هغه ویډیو کې ویل چې ما ته په یقیني شکل ثابت شوی ده چې خدای نشته. یعنی وخت چې یو څوک دا خبره وکړي چې ما ته ثابت شوی په یقیني ډول چې خدای نشته، او بیا که هغه انسان غواړي چې دا سوال بیا رامنځته کړي، نو دا دوه خبرې منځته کیږي. یا سه دا انسان منافق ده یا داسې انسان جاهل ده. دوه احتماله منځته راځي. نو په دې به د منافقت ټاپه نه لګوو. راځه چې دې ته ووایو چې دا د جهالت ده، منافق به ورته نه وایو. خو بیا هم زه به بعضې دلایل د ځوان ته وړاندې کړم. البته دوستانو څرنګه چې تاسو ټول ته معلوم ده، زه ور بیا هم مخکې هم لایف راغلی وم چې ما باید له هغې نه 4-5 اکاونټه د بینه لاړل. البته د عبید وردګ ملحد ځواب مې ورکړ، نو بیا یې د ما اکاونټونه د بینه ویوړل. خو دا کوم هغه نه ده، دا کوم زه ډېر وخت نه لرم دوستانه. کوم وخت چې لرم غواړم چې هغه تاسو سره شریک کړم او دا هم چې دې ځوان دا پوسټ وکړم، راځه دا بهترین وخت ده چې دې ته زه ځواب ورکړم. نو اوس به راځو چې یو ملحد ته څنګه مشوره، څنګه نصیحت ورکړو. البته داسې اسلام څه ده نه ده، د ځوان به تر یو اندازه پورې عملي کړی وي، یعنې د ډېرو مسایلو نه به خبري. اما زه به بعضې یو لکه د دې معلومات به را تازه کړم او بعضې دلایل به زه ورته ووایم. اول به راسو د ریاضي څخه به یې شروع کړو. درسته ده؟ ریاضي کې یو فرانسوی عالم ده په نامه د پاسکال، او دا عالم ویلی دی چې یو منطقي انسان باید په خدای باور ولري. یو منطقي انسان باید په خدای باور ولري. دلیل ته یې غوږ ونیسئ. وایي که انسان په خدای باور ولري، نو د دې دنیا د بعضې نفسانی خواهشاتو څخه به محرومي. څرنګه چې تاسو ټول پوهېږئ که خدای وجود نه لري، نو دا فقط د یو څو خواهشي نفسانی خواهشاتو څخه د دنیا نه محرومه سو، اما بل څه یې د لاسه ورنه کړه. اما که یو انسان خواهشي کمه که یو انسان په خدای باور ونه لري، نو دا په دې معنا چې د دنیا کې هغه ټول خواهشي نفسي خواهشات هغه ټول پوره کوي. اما اوس ګورو هیر آفټر، یعنې د ژوند نه اخواته
بعد له مرګ نه. وایي که خدای وجود ودرلوده نو جنت به ورته په نصیب سي. که خدای وجود نه درلوده نو څه به په لاس ورنسي که نه. اوس هغې یو چارټ یا یو جدول جوړ کړی ده. یو خو یې لیکلی عقیده لرونکي، بل خو یې لیکلی الحاد. عقیده لرونکي په خدای باور لري. مړ سو را ژوندی سو. ژوندی سو خدای وجود درلوده، همیش له خاطره جنت وګټه. الحاد په خدای باور نه لري. درسته؟ مړ سو خدای وو همیش له خاطره دوزخ ته لاړه. نو دا ګورئ دا احتمال راځي چې وګټو. دا دینه به تیر سو چې دماغ دا او پیغمبر نه. اوس فعلا فقط د منطق، احتمال او علم باره کې به دا موضوع ورته وړاندې کړو. څرنګه چې بحث کومه نو غواړم چې دغه رقم جواب د دې ځوان نه زه په لاس راوړم. نورې خبرې کیسې کولې. یوازې وویل چې بالزاک پاسکال وایي، یو فرانسوي فزیسیست دی، دغه خبره وکړه چې که چېرته خدای څوک ومني ګټه یې ده. لږ څه منطقي خبره ده. که څوک یې ونه مني نو جنجال سره به مخ شي. یعنې د مرګ نه وروسته ژوند دی، له ژوند نه وروسته بیا که چا خدای منلی و هغه به ښه وي، او که چا نه و منلی هغه به ښه نه وي. یعنې هغه له هغوی سره به برخورد سم نه کي. نو د پاسکال دا خبره تقریبا د نقد وړ دی. داسې پاسکال ویلي دا په دې معنی نه ده چې پاسکال خبره خامخا باید ومنل سي. زه فکر کوم د دې خبرې په اړه زه لنډ شخصي ځواب وایم چې اخلاق تر خدایه مربوط نه دي. ځکه خدای په خپله باندې خبرې نسي کولی. خدای خبرې نه کوي. د خدای په اړه خبرې ټول د انسانانو خبرې دي، او د هغو انسانانو خبرې دي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د خلکو د غلامولو یا د هایجیک کولو لپاره کړي دي. هغه که دینونه دي، که مذاهب دي، که د خدای په اړه هر څه دي چې انسانانو ویلي دي، دا د انسانانو شخصي ګټې دي. که چېرته خدای څوک ونه مني، اخلاق یې سم وي. مثلا په نړۍ کې ډېر خلک دي اخلاق تر خدای مربوط نه دي. یو څوک طبیعتا اخلاقي وي، بد نه رسوي، او داسې د خدای په نوم باندې تر ننه پورې کوم ناورینونه منځته راغلي دي، د نړۍ تر ټولو په لومړۍ درجه بد اخلاقي کې راځي. د خدای په نامه باندې چې کوم افعال ترسره کېږي له پیله تر ننه پورې. نو زه د دې ځواب داسې وایم که چېرته زه خدای نه منم او اخلاقي واوسېږم. مثلا د نړۍ ډېر ټولنې دي، جاپان او بلها خلک دي خدای نه مني، اخلاق یې سم دي. نو زه فکر کوم که داسې یو احتمال شتون لري چې خدای به وي، خدای د هغوی په اړه غلطه پرېکړه باید ونه کړي. بیا خو عادل نه دی. د یو عاقل انسان نظر به واورو. اورېدلي مې دي چې 1,40,000 کم زیات پیغمبران دي. صحیح ده که نه؟ نو ګورو چې دا د 1,40,000 پیغمبرانو ټول یو پیغام یې درلوده، الله واحد، خدای یو ده. ټولو پیغمبرانو ځان ته یې شغلونه درلودل. یعنې دا دین یې واسطه کړی نه و چې پیسې په لاس راوړي. دین یې واسطه کړی نه و چې پیسې په لاس راوړي. څرنګه چې کتابو کې د پیغمبرانو وظیفې معلومې دي، کاروبار شغل معلومو. دومه خبره راځو چې ساینس ته. نن د ساینس اثر ده، د معجزو نه ده. پیغمبران نور نسته چې تا ته سیند وپلي کي، مړی تا ته ژوندی کي، خټونه مرغۍ جوړ کي او تا ته هغه ژوندۍ مرغۍ سي، یا اسانه درته اژدار جوړ کي، مار جوړ کي. هغه نسته. اوس مخکې به دا خبرې هغو خلکو له خاطره ول که نه. نو دې
پیړۍ خلکو ته باید یو نوی شی، ځکه اوس هغه خلک وایي ما نه دي لیدلي، څنګه باور وکړم دا قصه نه وي که نه. نو اوس د ساینس ده، ټکنالوژي ده، کفر، الحاد، په طور عموم انسانان وایي ما سره د ساینس خبرې وکړه. اوس ساینس علم ته به راسو. اوله خو مې د پاسکال اشاره وکړم. بل یو عیسوی راهب په نامه د ګاری میلر ډېر منطقي انسان ده چې که تاسو یې ویډیوګان یوټیوب کې وګورئ، یعنی قدر منطقي بحث کوي. وخت چې د دې بحث ته ګورئ حیران کېږئ. ټول دا د ریاضي منطق علم څه کوي، وړاندې کوي، هم سوال کوي، هم سوال ته د منطقي په شکل جواب ورکوي، او ډېر زبردست عالم ده. چې دا ډېر تکړه کشش راهب و او غټ مبشر و د عیسویت. نو دا وخت چې قرآن مطالعه که، قرآن د ریاضي د علم په اساس قبول که، د علم په اساس یې څه که دا ومنه، یعنی دا کتاب باید یو ښه ریاضیدان یې چې داسې یو کتاب وجود ولري. بیا راځو فقط د اسلام ثبوت له خاطره، د قرآن ثبوت له خاطره. کیف موري دا یو غټ عالم ده د بیولوژي، چې د دنیا غټ غټ پوهنتونو کې درس ورکړی ده، او دی د سوره علق باندې تحقیق وکړه. څرنګه چې قرآن کې وایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې د هغه خلک چې پوهېږي هغه څخه پوښتنه وکړي که تاسو نه پوهېږئ. نو مسلمانانو دا ویل چې ته د سورې علق باره کې ته تحقیق وکړه. نو دې سورې علق باره کې ډېر زیات تحقیق وکړه. بالاخره د ډېر زیات تحقیق څخه جدي ته لاړه او په کنفرانس کې وویله چې دغه کتاب یا دغه علمي حقایق چې په 21م پیړۍ کې کشف شوي دي، امکان نه لري چې 1400 کاله مخکې دې نه څوک آګاهي ولري. 1400 کاله مخکې دې نه څوک آګاهي ولري. نو دا حتما د خدای کتاب ده. دا خبرې په کنفرانس کې ویلم. اوس نه زه ځان ته علمي جرأت ورکومه او نه ته هغه مطالعه لرې یا هغه علم لرې نسبت په هغه عالم ته. اوس که ته وایې چې صحیح ده، مثلا دغه علمي حقایق ستا په قرآن کې، یعنی ته باید یو برخه ومنې چې دغه علمي حقایق د خدای له طرفه دي. صحیح ده که نه؟ او ته به په ګوته کې چې دغه مثلا غیر علمي مطالب د بل چا له خوا نه دي. صحیح ده که نه؟ ګوره علمي حقایق سته و، په کوم اساس ته زه نه وایم، دا یو عالم وایي. هغه عالم چې ټول عمر یې تېر سوی ده او په هغه پوهنتونو کې درس ورکړی چې شاید ماوتو ته څوک پرېنږدي داخله هم پکې واخلو، د هغې کوالټي به دومره پورته وي. صحیح ده که نه؟ نو دا خبره د ما نه ده، دا خبره نه درته وایم چې اسلام کړی، نه نه نه، دا خبره د یو عالم ده چې د قرآن دغه آیات باره کې دې دا نظر ورکړی ده. صحیح ده که نه؟ اوس که ته وایې چې نه دا عالم بیا قلو، دلته ګوره ستا جهالت مخته راځي چې ته دلته نو بیا ټول خلک پوهېږي چې ته جاهل یې.
ځکه هغه عالم ده ثابت سوی ده هغې دا خبره کړې چې دغه حیات د خدای له طرفه ده او امکان نه لري چې 1400 کاله مخکې د داسې یو علمي حقایق څخه څوک خبرې. نو ته به دا باید را سره ومنې چې دغه آیات چې علمي حقایق دي دغه عالم تایید کړی ده د خدای له طرفه دا منم یې. صحیح ده که نه؟ بیا به را په ګوته کې چې دغه آیات عقل منطق علم سره سازګار نه ده د 21 پېړۍ په خلاف ده. بیا دا به په ګوته کې چې دا ګوره جدا موضوع راځي. اول دلته نو چې ته غواړې پوه سې ته باید اول هغه څه ومنې چې ستا هغه څه چې نسته دا وایي اردوان وایي یه دونو بایی کی بات ہے چې دا به بیا ما تو بحث وکړو. دا بیا جداګانه موضوع ده. اول همغه څه چې سته ته باید هغه ومنې چې د خدای له طرفه ده که نه؟ ځکه ته د عالم نه زیات نه پوهېږې. که ته وایې چې زه په بیالوژي کې د عالم نه زیات پوهېږم دا په دې منځ دا د تا حماقت ده. نو ته هغه څه را سره ومنه چې کڅموري یا ګاري میلر تایید کړي دي. صحیح ده که نه؟ دا نور اختلافات سته دا ته زه حق در کومه. نیوکې وکړه 1 نه 20 نیوکې وکړه 10 نیوکې وکړه 50 نیوکه په اساس د علم منطق او علمي حقایق باندې. ولې دا خبره کومه؟ اوس ګورئ دا ساینس آیا خدای رد کړی ده یا تایید کړی ده؟ ساینس نه خدای رد کړی ده او نه یې تایید کړی ده. ساینس نه خدای رد کړی ده او نه یې تایید کړی ده. ولې؟ ساینس چې ده هاو ته جواب ورکوي. هاو یعنې څرنګه، وای ته یعنې ولې ده دې ته جواب نه ورکوي. ساینس وایي چې دا دنیا څه رقم منځته راغلې ده ولې دې ته جواب نه لري. دې ته جواب نه لري ځکه ولې نسی ثابتوای درته. وایي چې دا دنیا څنګه منځته راغلې ده. صحیح ده که نه؟ پروسه یې درته تشریح کوي او ولې منځته راغلې ده دې ته هیڅ چا جواب نشته. دې ته د خدای باورو خلک دا ده چې خدای موږ یو هدف ته پیدا کړي یو. اوس ګوره ځوانه ته وایې چې مثلا د علماو خبرې د هغوی شخصي دي چې ځان ته یو څوک یم. ګوره ځوانه دلته دا خبره چې ده تا د منطق په خلاف ده چې ته وایې چې د علماو خبرې شخصي دي زه ځان ته یو څوک یم. نه ځوانه، ته نه د عقلي لحاظ هغې ته ورته یې، نه د علمي له لحاظه هغې ته ورته یې، نه د تجربې له لحاظه هغې ته ورته یې. د هیڅ له لحاظه د علم له لحاظه په هیڅ اړخ ته هغې سره یو ته نه یې. صحیح ده چې ته هم عقل لرې هغه هم عقل لري. صحیح ده که نه؟ نو ته باید د هغې خبره تاییده کړې که ته په ساینس عقیده لرې. که ته په ساینس عقیده لرې هغه عالم ده، هغې عالم دا خبره کړې ده. زه ولې دا خبره نه کومه؟ که زه درته ووایم ته وایې ته خو مسلمان یې دا د کتاب ده ته باید د کتاب نه دفاع وکړې. پوه شوې په خبره؟ دغه له خاطره ما هم ځان ته دا جرأت ورنه کړه چې زه تاته وایم قرآن کې دغه آیات کې دغه صورت کې دغه نه ما ویله چې دغه عالم دغه تعلیمات دغه تحصیلات دي دغه آیات یې په ثبوت ورساوه. ګوره نه مې ځان ته جرأت هېڅوک هم له چا ښکته او پورته نه دي. نو زما پوښتنې باید ما ته ځواب شي. صحیح ده که نه ځوانه؟ دا خبره زه درته کومه چې ښکته پورته نه دي اما علمي سره بیا فرق ښیي که نه. ته په ساینس عقیده لرې، په ساینس باور لرې. صحیح ده که نه؟ نو دغه ساینس په هغه اړخ کې چې هغه عالم پوهېږي هغه دا خبره کړې ده. دا خبره د ما نه ده، د یو ناپوه یا جاهل انسان نه ده، د یو رسیدلی یو انسان ده، د یو رسیدلی انسان خبره ده. صحیح ده که نه؟ نو
دا خبره که ته وایې زه د هغې عالم خبره نه منم، دا حماقت ده، دا جهالت ده او د هغې شخصي نظر نه ده. ګوره شخصي نظر ته تیوري ویل کېږي، عقیده نه لرم، تشخیص یې څېړم، بس هماغه تشخیص یې څېړی. صحیح ده که نه؟ دا کلمې داسې کوم غواړې ورته ته ثابت کړې هغې کې که نه، ځکه ټول اتیستان یا ملحدین وایي I believe in science. ټول هغسې انګلیسي خبرې کوي، د هغوی اول I believe in science, I believe in evidence. زه په ساینس، زه په ثبوت باور لرم یا زه په شواهدو باور لرم. نو دا هغه ثابت سوي دي چې هغې کار کړی ده، هغه یې په علمي ساحه کې څېړلې ده، په عملي شکل یې مشاهده کړی ده. دا هغه دي، دا شخصي نظر نه ده. دوم ګورئ چې زه به تاسو ته نه خبره پوچ الفاظ مه کاروه، منطق وایه. خیر ځوانه، بیا به دا دوستانو ته ږدو چې هغوی څه وایي. صحیح ده که نه؟ نو اوس رابسو د اتیستان چې ډېر د داروین څخه خبرې کوي، ځکه اوس یو پوسټ د عبیدالله ځواک دا چې ده وردګ ده، هغې څه ویله؟ هغې ویلي دي چې راځئ، یعنې ډېره څه یې کړي دي چې د ایولوشن، ګورئ دغه خبرې ته ډېر متوجه اوسېږه. چارلز داروین یو انګلیسي عالم و، صحیح ده که نه؟ چې دی د ارتقا یا د ایولوشن یا د فرګشت نظریه یې رامنځته کړه. نو اوس عبیدالله ځواک د هغې د اثبات له خاطره څه ویلي دي؟ د هغې د ځواک له خاطره وایي موږ به یو څو ملاوان واخلو، بیا به د دې د ډي ان اې به چک کړو له شامپانزي سره چې وګورو چې 90% یا 98% هغوی سره ورته ده. نو دا د ایولوشن فاکت ده. اوس ګورئ چارلز داروین هغه عالم و چې دا د ایولوشن نظریه یې رامنځته کړه. چې ایولوشن باره کې مې یو څه معلومات در کومه. نو هغې په خپل کتاب کې څه ویلي دي؟ د اوریجن آف سپیسیز یو کتاب ده، یو بل کتاب ده، په هغې کې څه ویلي دي؟ وایي ما چې کله د طبیعت ښکلا ولیده، ما چې کله د طبیعت ښکلا ولیده، دلته کولی شي ماته یو کال وکړئ چې وغږېږم. ځوانه زه به مې خپلې خبرې خلاصې کړم، هغه کوم ته د ما دا خبرو ته به جواب راکړې، بیا به یو ښه نیټه وټکو، ځکه ما ته هم کار پیدا سو اوس. صحیح ده؟ نو بیا به خبرې وکړو. صحیح ده؟ بیا به مخامخ به خبرې وکړو، موضوع یې هم وټاکه. اما فعلا دغه معذرت ما ته مخته سو، ما ته مسیجونه راغلل. صحیح ده؟ که بل کمپیوټر لرې زنګ وهم درته. نه، د کمپیوټر مشکل هیڅ شي مشکل نسته ده. صحیح ده؟ نو زه بیا جرمني ته هم راځم، زه به انشاءالله جرمني ته هم راځم، نسم ډیالوګ مخ ته وړو. صحیح ده ځوانه، هیڅ مشکل نسته ده. زه به خپل تقسیم اوقات ته وګورم، ته دې تقسیم اوقات ته وګوره. یو وخت کې چې یو وخت به وټاکو چې هم ته حاضر دی شي، هم زه، هم تا ته کار پیدا نیسي، هم ما ته کار پیدا نیسي، بیا به مخامخ هم بحث وکړو. صحیح ده که نه؟ او جرمني ته هم راځم، جرمني ته هم راځم، هلته به هم څو لایف راسم، او که امکان یې و دا به بیا د چا خبره مخامخ بحث به هم وکړو. صحیح ده که نه؟ نو دا د یوې ورځې نه ده چې زه لاړ شم بیا وایم ورک سو خلاص سو، وخت به وټاکو، تقسیم اوقات به وګورو، څه وخت ته وخت لرې، څه وخت زه وخت لرم، یو مشخص وخت و ټایم به وټاکو، د ګروپ کې به بیا خبرې م وکړو. نو فعلا دا کوم دلایل چې ما وویل چې دا د علماو خبرې او یو د پاسکال ویجر هغه خبره، ته باید دا رد کې، یا به یې قبول کې یا به یې تایید کړې. نو بیا اوس اړتیا څه ده چې کینولی دیو، او اوس مې ځوانه نه یې کینولی. صحیح ده که نه؟ دغه خبرې مې وکړلې، دغه خبرې مې وکړلې، د دغه خبرې یا تایید کړه یا یې رد کړه. صحیح ده که نه؟ چې دا علماو څه ویلي دي، او د پاسکال ویجر اوله خبره مې دې باره کې د خپل نظر وړاندې کړه. نو بیا به له خیره خبرې کوو. یار زنده صحبت باقی و یار دې ژوندی، خبرې به دې پاتې. زه درته بلنه لیږم بیا به ګډ لایف راشو. هېڅ خبره نشته، هېڅ خبره نشته، زه حاضر یم. اما تقسیم اوقات ته به ګوره هغه وخت کې چې دواړه هم کوی سو.
نو فعلا ښه وخت ولرئ. خدای په امان دوستانو، بیا به زه څو لایف راشم. نو فعلا ښه وخت دوستانو، ما ته کار پیدا سوی دی. بیا به له خیره بیا به لایف راسم، بیا به خبرې وکړو مخامخ خندې ځوان سره به راځم. دا زما وعده ده تاسو سره. فعلا ښه وخت، خدای په امان. او زه ارزو لرم هغه کوم خبرې مې چې وکړسې هغه یو کیت مور خبره و، ګاري میلر خبره و او د پاسکر ویجر خبره و. ما ته تاسو په خبرو کې د نوټ کولو هیڅ نه و ښه وخت. نه، زه دا ویډیو د بینه نه وړم، دا ویډیو دلته شیر کوم. ته زه ښه وخت لرې چې هره خبره جدا جدا هغه کې نوټ کې ځان ته. هیڅ زه ویډیو نه ډیلیټوم، دا ویډیو به زه شیر کړم او وخت لرئ، په شرط چې د تاسو انډیوالان د ما اکاونټ د بینه وینسي. اوس فعلا ښه وخت ولرئ. خدای په امان دوستانو. خیر ده، پرېږدئ. ستړي مسئ دوستانو، غواړم د یو ملګري ډېر لنډ ځواب ورکړم. مقدمه یې درته وایم داسې و چې شیبه وړاندې ما په یو ګروپ کې د مسلمانانو په یو ګروپ کې ما یو پوښتنه کړې وه چې زه غواړم خدای ومنم او د دې لپاره ما ته نصیحت وکړئ. په هغه نصیحتونو کې بیا کنځاوي او سیسټم خراب سو، پوسټ مې له منځه لاړ او بالاخره یو چا ویل چې زه د ده ځواب په ویډیو کې ورکوم. په ویډیو کې لومړی ما ته ویل چې مخاطب یې کړم چې که یو ورې له چا سره چاته غواړي نصیحت وکړي یا ملحد ته غواړي، د یو مسلمان په حیث یو ملحد ته نصیحت کول غواړي، نو دا منطقي نه ده. نو یو حدیث یې ویلی چې هغه کوم ملحد سره مخامخ کېږي، یو ملحد ته به وایذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، داسې یو څه یې ویل چې دوی جاهلان دي او دوی نه پوهېږي. په داسې حال کې چې ما دوی نه منطقي پوښتنه کړې وه چې ما ته خدای را معرفي کړي او زه به خدای وپېژنم، وبه یې منم. یو ځوان په نامه د برمل پوسټ یې کړی چې زه غواړم چې په خدای باور وکړم، ما ته نصیحت وکړئ. داسې یو څه و. نو خدای جل جلاله په قرآن کې د هر سوال ځواب ورکړی ده او ویلي دي چې کله جاهلینو سره مخامخ سوی وایي چې اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، چې کله مخاطب سوی وایي ورته وایي سلام ورکړئ. نو دا خبره مې د ځوان په اړه وکړه چې د دې ځوان ما یو ویډیو ولیده د عبیدالله ځواک سره، نه پوهېږم همدا وردګ بنده و. دا برمل په هغه ویډیو کې ویل چې ما ته په یقیني شکل ثابت شوی ده چې خدای نشته. یعنی وخت چې یو څوک دا خبره وکړي چې ما ته ثابت شوی په یقیني ډول چې خدای نشته، او بیا که هغه انسان غواړي چې دا سوال بیا رامنځته کړي، نو دا دوه خبرې منځته کېږي. یا سه دا انسان منافق ده یا داسې انسان جاهل ده. دوه احتماله منځته راځي. نو په دې به د منافقت ټاپه نه لګوو. راځه چې دې ته ووایو چې دا د جهالت ده، منافق به ورته نه وایو. خو بیا هم زه به بعضې دلایل د ځوان ته وړاندې کړم. د دې هلک یو ټینګار دا و چې یو عالم باید خبره وکړي او خبره باید ته ومني، خپل نظر نه درلود. زه بیا د برټرن رسل یوه خبره ورته کوم. رسل نه یو چا پوښتنه وکړه، وایي رسل ته یا کلن یې که مړ سي خدای نه مني، سبا خدای وي، نو بیا هغه ورته ویلي سمه ده که خدای وي خدای به عادل وي. وایي و دعوه خو یې کړې ده چې عادل به یم. نو وایي چې عادل وي، ما بد نه دي رسولي، اخلاق مې سم دي، جنجال مې نه دی جوړ کړی، نو ما به ولې جهنم ته اچوي. یعنې زه د ما ټول خبره دا ده، یو ځواب مې دا ده چې دینونه د اخلاقو پیداوار نه دي او اخلاق د دینونو پیداوار نه دي، او دینونه تر خدای پورې منسوبول دا د انسانانو د شخصي ګټو د خلکو د غلامولو تیوري ده.
او دا و لنډ ځواب. مننه.